حضرت الله تعالی فرمایي چې ما انسان ډیر په احسنه طریقه پیدا کړی دی، ډیر ښکلی مې پیدا کړی دی. خو دا بعضې حسن چې کوم دی دا ډیر عجیبه وي. نو تاسو د الله تعالی مونږ چې زه ته اوس ګورم نو ډیر عجیبه حسن الله تعالی درکړی دی. نو نه پوهېږم چې په ځوانۍ کې بس تاسو حسن څنګه نو بیا چې کوم دی حضرت تاسو واده چې کوم کړی دی دا مو په خپله خوښه کړی دی او که نه د مور پلار په خوښه شوی دی، او یا په اوس دور کې چې کوم زلمیان یا پیغلي د خپلې خوښې واده کوي نو هغوی ته به څه پیغام ورکوي او د هغوی مور پلار ته به څه پیغام ورکوي؟ یاره داسې چل دی صدیق جانه چې بس د راروانې زندګۍ لپاره د هر ماشوم یو سوچ وي، یو فکر وي، د هر جنۍ ولک یو سوچ وي، یو فکر وي. خو زمونږ د پښتنو خو داسې معاشره دی چې خامخا په دې معاملو کې مونږ د مور او د پلار منو، د زړه ډېر نه منو، د مور او د پلار منو. خیر د مور او پلار ته هم پکار دي چې چونکې هلک او جنۍ د دوی د عمر قصې وي نو داسې رشته دی نه کړي چې هغې کې یا جنۍ ناراضه وي یا هلک ناراضه وي. په زور باندې کلي نه کېږي، د زور کلي ډېر تکلیف جوړوي. نو مونږ دا هم د مشرانو ته وي چې خیر د دوی نه دې دا تپوس کی خو د هلک او د جنۍ له موږ دون اجازت هم نشو ورکولی چې دا دی بس په ویډیو کالونو باندې او په اشنایۍ باندې او په انډرسټینډینګ باندې بس یارانې شروع کړي او جنۍ د هلک سره او هلک ته د جنۍ سره بس رشتې جوړې کړي. دا خو پښتونخوا ده یا اسلامستان او پښتونستان دواړه دی. دا خو زموږ په علاقو کې که دا قصې شروع شو په دې باندې خو مړي کېږي، په دې باندې خو سرونه خلک اږدي. نو د دې اجازت شریعت نه ورکوي. یعنی ستاسو د خبرې مقصد دا دی چې یاره تاسو په خپله خوښه واده وکړئ خو په هغې کې چې کوم دی د مور پلار د عزت د خاندان هر څه خیال وساتئ. نه د مور پلار په خوښه واده وکړئ، مور پلار د هلک او جنۍ له واده وکړي خو د هغې نه دې پکې تپوس وکړي. صحیح جبر دې پې نه کوي، نه دې په جنۍ باندې جبر کوي او نه دې په هلک باندې جبر کوي. صحیح ډېر په اسانه مرانه ځان خلاص کړو، هغه مقصدي جواب مرانو کو حضرت خو زما الله به خیر کړي. په نن دور کې که مونږ ګورو نو د سوشل میډیا د فحاشۍ یو سیلاب په دې دنیا باندې خور کړی دی، ټوله دنیا او بیا خصوصا زمونږ دا وطن هم چې کوم دی په یو لپیټ کې اغوستې ده، په خپل څادر کې اغوستې ده او ډېره لویه فحاشي ترې خورېږي. او که مونږ وګورو نو په نن سبا دور کې په سوشل میډیا کې یو ایپ راوتی دی چې ټیک ټاک ورته وایي. ټیک ټاک باندې چې کوم دی جینکۍ او هلکان ناستي لا یو ګیمینګ کوي او بیا چې کله جینۍ گیم وبیلي او هلک وګټي نو بیا پې هلک پنشمنټ کوي چې ورته وایي چې یاره ته ځان باندې اوبه واړوه په دې ګریوان کې یا چې کوم دی بازینګړه واړوه یا مختلف قسم فحاشي پې چې کوم دی دغه کوي. دغې ته به تاسو په کم نظر ګوري؟ دغه خلکو ته به تاسو وایي څه او د دې متعلق به تاسو هغوی ته حکم څه جاري؟ صدیق جان دا خو هم د شریعت خلاف دي او هم د پښتو د غیرت خلاف دي او هم د انسانیت خلاف دي. ګوره درې څیزونه وي، یو شریعت وي، یو پښتو وي، یو انسانیت وي. نو چې یو شی هم د شریعت خلاف وي او هم د پښتو خلاف وي او هم د یو 2-3 روپو دپاره او د خپلو ویورشپ زیاتولو د خپل فالوور زیاتولو دپاره او د خپل کمنټو حاصلولو دپاره ته داسې کرتبونه کوې چې هغه د انسانیت خلاف وي. نو دا خو ډېره بده خبره ده. پښتون سړی خو به داسې نه کوي، مسلمان به هم داسې نه کوي. دا کم حالات چې زموږ په دې ټیک ټاکونو باندې یا په دې بعضې ویډیوګانو باندې زموږ د کشرانو شروع کړي دي که هغه زنانه وي که نه هغه نارینه وي. یقین وکړه چې داسې حالات دي چې که د معاشرې بده نه ګڼل نو د خلکو د جامې ایستلې ګورئ. دغسې ده ډېرو پکې خیر دی وایم شوي دي. وایم که د خلکو بد نه ګڼل او ډېر کنځلې ورته نه کول که نه نو د خلکو د جامې ایستلې د دې لپاره چې زما د ویډیو یا زما د خبره داسې مخکې لاړه شي، فالوور مې زیات شي. نو دا خو هم د شریعت خلاف دي او هم د پښتو خلاف دي. دا ښه طریقې کار نه ده، دا به نقصان وکړي او څه پیدا دوی ته نه کړي. د یو څو روپو لپاره د یو څو مشهورتیا لپاره دا نقصان کوي او پیدا نه کوي. صحیح ډېر نقصان به وکړي. صحیح. حضرت اخري پوښتنه به زه لرم ستاسو وخت چونکې قیمتي دی، د نن دور ځوانانو ته به پیغام تاسو څه ورکوئ؟ د نن دور ځوانانو دي خو د اول د خپلو تعلیم او د حیا خیال وساتي. یو سړی که ډېر زیات هم په دې څیزونو میزونو کې مخکې شي خو چې اخلاق یې خرابي، تعلیمي حالت یې خرابي او اخلاقي حالت یې خرابي نو په معاشره کې دته ډېر په بد نګاه سره کتل کېږي. لکه چې تم پوهېږي او مونږ هم پوهېږو چې بعضې داسې خلک دي چې زموږ په معاشره کې ډېر مشهور دي خو په بدنامۍ مشهور دي.
په نیکنامۍ نه دي مشهور. زه نومونه نه علم ځکه یو ځل مې اغوستي نو بیا خلکو یې مفتي صاحب دا هم پېژني نو نومونه نه علم. په بدنامۍ مشهور دي. نو چې اوس یو سړی په بدنامۍ باندې مشهورېږي نو دین به هم خرابېږي، شهرت به هم خرابېږي، آخرت به هم خرابېږي، هر څه به خرابېږي. نو زمونږ ځوانانو ته دا درخواست دی چې خیر دی د خپل تعلیم خیال وساتي، د خپل اخلاقو خیال وساتي، د خپل مور پلار د حیا د عزت خیال وساتي، د دې علاقې د رسم و رواج خیال وساتي. او موږ د جدید اشیاء نه خلک نه منې کوو چې موږ دا یو جدید شی دی او موږ د بعضې اشیاء نه موږ ویو دا شی د نیکو کارونو لپاره استعمال کوي. ګوره صدیق جانه ډېر خلک به هغوی به دا چینل د بد کار لپاره استعمالوي، یا به پې ډانسونه ګوري او یا به پې او دا ریتې زمونږ داسې نور ملګري دوستان دي تاسو یو ښکلي مزیدار کار شروع کړی دی نو مکه شی حاصلېږي، که هغه شهرت دی او که هغه ستا فالوور دی او که هغه ستا نورې قصې دي هغې سره هم حاصلېږي، خو دې سره هم ثواب دی هم خرما ده او هغې سره خرما شته خو ثواب نشته. نو چې سړی د دین کار شروع کړي جدیدي طریقې سره شروع کړي هم د سوشل میډیا باندې شروع کی او په خنیتی شروع کی نو هم قشی به ته ملاویږي کم چې دی خراب او سوچ والا ته ملاویږي. نو انسان له آخرت او دین او بدنامي ولې لټي په خنیک نامې سره د الله د رضا لپاره چې او کار شي خبر. حضرت یو وار بیا زستاسو ته حیات شاکر یم چې د خپل قیمتي جون یو څو قیمتي لمحې زموږ په نوم کې ډېره زیاته مننه وکړو. جی دا موږ سره ډېر محترم مفتی اعظم خیبر پختونخوا پیر طریقت رهبر شریعت حضرت مولانا مفتی گوهر علی شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه تا حیات شاکر یم چې د خپل قیمتي جن یو څو قیمتي لمحې زمونږ او د همراز پودکاسټ په نوم کې موږ سره ناستې وکړو. بیا هم مننه کوم د خپل پودکاسټ اختتام په دغه یو شعر سره کوم او دا شعر به زه مفتی اعظم خیبر پختونخوا حضرت مولانا مفتی گوهر علی شاه صاحب ته ډالۍ کوم چې چینار زلمي دي او شملې سرونه، چینار زلمی دی او شملې سرونه او نختر ځوانۍ دي او د علم ادب غرونه. خاد آباد بریالي راته اوسئ. د لوی الله پامان. ډېره مهرباني.